السلام علیکم ملګرو افغانستان او د سریلانکا چې کوم یو ټیسټ سیریز دی دغه لپاره سکواډ هم شریکوم دغه میچ په کم میدان باندې چې د بیټینګ لپاره اساسګار دی د بولینګ لپاره اساسګار دی او دغه میچ به د پاکستان وخت مطابق 2 بجې شروع کیږي د افغانستان وخت مطابق 2 بجې شروع کیږي مکمل معلومات ته شریکوم چې افغانستان کم لوبغاړي واخلي چې یاره بالکل افغانستان دغه میچ وګټي ویډیو سره تر اخره وګورئ مکمل معلومات نه خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ افغانستان دغه سکواډ ته موږ ګورو نوې کم سلیکټر چې دی احمد شاه سلیمان خیل یو بهترین سکواډ اعلان کړی دی بعضو ملګرو ویل چې دا سکواډ کې مطلب بیا سپاره شین دی مطلب بیا پکې نوي کلاړین دی پکې بیا د لوبغاړي دي خو که موږ دغه سکواډ ته وګورو کنه که دغه ضیاء الرحمن اکبر شو سلیم صافی شو نجات مسعود شو یامین احمدزی شو ناصر جمال شو دغه هلکان چې مطلب په ټیسټ میچ کې مو وانخلي په ټي 20 کې مو وانخلي عزیز ادران شو مطلب بهیر شاه محبوب شو اکرام علي خیل شو مطلب دا هلکان چې په ټیسټ میچ کې مو وانلي په ټي 20 کې مو وانلي په ون ډے کې مو وانلي نو دغه هلکان خو د افغانستان د افغانستان لپاره لوبه کړې ده د افغانستان په نوم باندې دی د افغانستان لپاره کرکټ کړی نو دغه هلکان به په کم ځای کې اخلي د افغانستان یو بهترین او ډېر غټ سیریز را روان دی د سریلانکا سره په دې کې ټیسټ هم دی په دې کې اوډي هم دی په دې کې ټي 20 هم دی د افغانستان او د سریلانکا د دویم پروړې نه دغه ټیسټ میچ شروع کیږي په دغه کې سره زه د خپل خوښي یولس لوبغاړي شریکوم حشمت الله شاهدي رحمت شاه نور علي زدران بهیر شاه محبوب اکرام علي خیل به وکټ کیپر یو سره ناصر جمال لیفت ارم بیټینګ کوي دا هم د ټیسټ لپاره یو بهترین لوبغاړی دی د دې نه وروسته راشو تقریبا د شپږ بیټسمنان شو دلته بالران هم پکار دي بالران شریکوم چې په سپینرانو کې ضیاء الرحمن اکبر چې کوم لیفت ارم ابریک بولر دی بهترین بولر دی کوم تاسو وګورئ انګلند لاین سره چې کله د افغانستان د 18 میچو نه پای کې د خف فرفام شو کړو لس وکټ اغستې وي بل طرف ته راشو د سپینر ته قیس احمد د راشد خان او محمد نبی نورسته قیس احمد د افغانستان لپاره بهترین فرفام شو کړی دی سلیم صافی بهترین بولر دی په دغه سکواډ کې اغسته دی فاست بولر دی د انسوینګ هم کېږي او سوینګ هم کېږي نجات مسعود به د تیر کال د بنگلاديش خلاف بهترین فرفام شو کړو یامین احمدزی هم بهترین بولر دی نو دغه د افغانستان سکواډ شو د افغانستان وخت مطابق په دغه میچ پوره 9 بجې شروع کیږي سهار کې د پاکستان وخت مطابق به دغه میچ 9 بجې شروع کیږي دغه میچ په کولمبو ګراوند باندې کولمبو ګراوند ته کوم ګورو د کولمبو ګراوند دغه هیستري کې موږ ګورو هغه بالکل د بیټینګ لپاره اساسګار ده الته په بولینګ کې کوم مشکل نشته دی نو افغانستان چې دغه شپږ بیټسمنان بهترین بیټسمنان دي ټیسټ دغه واخلي او راشي ان شاء الله افغانستان به یو ښه ټوټل ورکړي او که دغه بالران ته موږ ګورو نو دغه بالران هم د افغانستان لپاره ښه بهترین بالران ثابت کېدای شي نو دغه د افغانستان سکواډ د میدان په اړه مې سره حال شریک کو د لوبغاړو په اړه مې سره حال شریک کو وخت مې تاسو ته معلوم کو چې په 2 بجو به دغه میچ شروع کیږي مکمل معلومات مې تاسو ته درکړل د افغانستان چې کوم ون ډے سیریز دی په دغه میچ کې دی د نهم تاریخ نه به اوډي سیریز شروع کیږي او د ټي 20 چې سیریز چې کوم دی هغه به د 19 تاریخ نه شروع کیږي که تاسو هم د افغانستان په دغه سکواډ باندې خوشاله وي چې دغه سکواډ افغانستان ټیم ولوبي نو بالکل افغانستان ټیم سریلانکا ته ټاپ ټایم ورکولی شي سریلانکا ته په دغه یو ټیسټ سیریز کې ماته یو شکست ورکولی شي تاسو هم سره خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان لپاره کم لوبغاړي په کار چې په دې ټیسټ میچ کې واخلي زما په ذهن باندې خو دغه لوبغاړي تاسو په ذهن باندې کم لوبغاړي پکې واخلي کم لوبغاړي ونغلي آیا افغانستان ټیم به سریلانکا ته ماتې ورکړي او یا سریلانکا سره خلک به وکړي که سریلانکا میچ هم وګټي افغانستان ټیم به ول سره خلک به وکړي تاسو څه نظر دی په دې باره کې کمنټ ضرور وکړئ د ویډیو کتل ډېر مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ داسې نور تازه معلوماتو لپاره نور خو لري د الله په امان